زما ډیرو قدرمنو عزتمنو پتمنو د اسلام په ښایسته دین را شریکو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه په دغه مبارک آیات کې د جمعې د لمانځه څخه د خلاصېدو د فارغ کېدو چې کله سړی د جمعې لمونځ وکړي فارغ سي د هغه څه وروسته حکم الله پاک ذکر کوي. الله تبارک و تعالی فرمایي فاذا قضیت الصلاة چې کله لمونځ پوره سو ادا سو. دلته ذکر په قرآن کریم کې قضا ده، اما خود قضا اطلاق پر ادا باندې هم کیږي. الله پاک وایي چې کله لمونځ پوره سو ادا سو فانتشروا فی الارض، بیا تاسو خواره سئ په مځکه کې. د مځکې خورېدل په مځکه کې نشر کېدل د څه دپاره؟ زموږ یو څه مفسرین حضرات دا فرمایي چې دا د جمعې لمونځ دا خو د الله پاک عبادت و. د عبادت څخه چې سړی فارغ سي نو په بل عبادت کې بیا داخلېده پکار دي. اوس خو در مازګر و د ماپښین په مابین کې وخت پاته دی، نو الله پاک وایي تاسو خواره سئ د طلب د علم دپاره. تاسو خواره سئ په مځکه کې د مریض د پوښتنې دپاره. تاسو ولاړ سئ په مځکه کې د جنازې د لمانځه دپاره. د دې دپاره خواره سئ. نور عبادات شروع کړي. دویم ټکی الله پاک راوړي وابتغوا من فضل الله. الله تبارک و تعالی وایي تاسو طلب وکړئ د فضل څخه د الله. حلال روزي، حلال رزق، حلال نفقه طلب کړئ. داسې رزق طلب کړئ چې په هغه باندې حلالوالی راځي، په هغه باندې د خپل بدن نما راځي، نش راځي، په هغه باندې د خپلو بچانو نفقه برابریږي. تا رزق طلب کړئ. الله پاک وایي وابتغوا من فضل الله. تاسو طلب کړئ رزق د الله تبارک و تعالی. خو د دې سره سره چې تاسو په کار باندې مصروف سواست د حلال رزق طلبول کوي، نو داسې مه کوئ چې الله پاک هیر کوي. واذکروا الله کثیرا. الله تعالی وایي تاسو ذکر کوئ الله پاک ډیر. مفسرین حضرات فرمایي چې د دې ډیر ذکر کولو د الله پاک د دې څه مطلب دی؟ وایي دا معنا ده چې تاسو اودس لرئ کې نه لرئ الله ذکر کوئ. چې تاسو ولاړ یاست، ناست یاست، پراته یاست، الله پاک ذکر کوئ. په هر حالت کې د الله پاک ذکر کوئ. د الله تبارک و تعالی ذکر په هر حالت کې کوئ. الله تبارک و تعالی فرمایي لعلکم تفلحون. دا لعل لفظ مفسرین حضرات وایي دا په معنا سره د کی دی، د فاره د دې چې تاسو فلاح او نجات پیدا کړئ. الله پاک ځکه ذکر کوي د الله تعالی په ذکر باندې، د الله تبارک و تعالی پس حمد و ثنا ویلو باندې سړی ته فراحت و خوشحالي او سړی ته په زندگی کې خوند، په سړی ته په بدن کې صحت، سړی ته په کور کې برکت، په عمر کې برکت. دا ټول د الله تعالی په ذکر باندې د جنت ګټل، د جهنم څخه نجات پیدا کول، دا ټول د الله تبارک و تعالی په ذکر باندې سړی ته پیدا کیږي چې الله پاک سړی ډیر ډیر یادوي.
او فلاح کمال فلاح چې سړی د هر مصیبت و غم نه خلاص هر تکلیف نه نجات پیدا کړي دا هلته سړی ته کمال فلاح حاصلېږي چې جنت ته ننوځي دا الله تعالی دیدار وکړي هغه وخت سړی ته کمال فلاح دا حاصلېږي ګوري الله تبارک وتعالى د مسلمانانو ته د جمعې د لمانځه ذکر وکړي د هغه وروسته چې لمونځ پرسي د دې ذکر یې هم وکړي چې کله اذان وسي ولاړ سي د جمعې لمانځه ته اوس بیا وایي چې لمونځ مو پوره کړي بیا ولاړ سي الله تبارک وتعالى فرمایي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض بیا ولاړ سي نور عبادت وکي نور کارونه وکي د دې مطلب چیرې دا نه دی چې خامخا در مسجد وځي دا امر استحبابي دی زموږ مفسرین حضرات دا مسله ذکر کوي کچيري یو سړی په مسجد کې پاتېږي د مافشین ستر مازګر ذکر کوي دا جائز دی هیڅ مشکل پکې نشته کسړی په بل عبادت باندې ځان اخته کوي کسړی بل دنیوي کار کوي چې هغه طریقه باندې برابر وي چې د شریعت سره هغه لار هغه کار دا ټول موافق دي په هغه کار کې هم الله پاک بیا سړی ته ثواب ورکوي زموږ مفسرین حضرات ذکر کوي هر شی هر کار په شوق کې که شوق د سړی سره نه یو کار لا هم سړی نشي کولی د لمونځ دا چې سړی کله خوند پر اخلي شوق وي نو هغه سم لمونځ کوی که خوند نشي پر اخستی شوق نه وي په دې کې پر لمانځه خوند نشي اخستی په روژه باندې هم داسې حج عمره جهاد دا داسې دي چې کم چا کې شوق وي هغه پر هغه کار خوند اخستی شي دنیوي کارونه هم داسې دي که یو څوک په کار په شوق باندې کوي کار سر ته رسولی شي او که سړی ماتو ګړوبې کوي بیا هغه کار سر ته نشي رسولی شوق د سړي سره نه محمد بن سماک رحمه الله دا یو زبردست عالم دی دی وای زموږ په کلي کې زموږ د کور سره زموږ یو همسایه یو ګاونډی دی دغه ګاونډی او همسایه ما ته راغله وای محمد بن سماک ما ورته ویل وای زما زوی دی نوی ځوان دی ټول عمر روژه نیسي بس د ورځې روژه او د شپې ټوله شپه په لمانځه کې تېروي اوس داسې وچ کلک سوی دی غریب کمزوری سوی دی که ته لږ پوښتنه ورسره وکړې لږ یې پوه کړې بیا به ښي وای ما ورسره وعده وکړه چې صحیح ده ورسره وګوره لږ توجه را اړول پکار دی ګوري پلار دی د زوی دغه شکایت و یو عالم ته کوي چې څه کوي چې روژې ډېرې نیسي منځونه ډېر کوي دا نوی ځوان دی دا نوی ګل دی هغه خپله ځواني د الله تعالی په عبادت کې را کنټرول کړي زموږ په زمانه کې خدا خو نسته چې پلار دی د زوی د لاسه د بزرګۍ شکایت چاته وکړي کنې تاسو نظر واچوئ پر وړو پر زړو باندې دا خو نسته هغه پلار چې زوی بیا ناروا کوي سود کوي رشوت خوري ګناه کوي په زنا لواطت باندې اختی بیا پلار هم غږ نه ورته کوي
ځای پر ځای لا فخر هم پکې چې دغه رقم دی. د دې به نو بیا د کور زندگی څنګه، د دې به ماحول څنګه، د دې به په بدن کې، په صحت کې، په زندگی کې کم برکت. بیا به خوشحالی د کمی خوای، خوشحالی په داسې زندگی کې راځي. حضرت محمد بن سماک رحمه الله فرمای یو ورځ د کور په دروازه کې، د خپل کور په دروازه کې ناستم، دغه ځوان تیرېدی، راومې بالی مال راس. چې کله راغلی را سره کښېنستی، وای ما خبره شروع کول ورته ویل مې چې دونه ډېرې روژې نیسي، نو کله روژه نیسئ کله یې خوره، د شپې څه حصه په لمانځه کې تېروه، څه حصه په خوب کې تېروه. خبره مې پر دې را شروع کول، وای د مخکې راته وویله، وای کاکا ما ورته ویل ها، وای ته خو به ما ته دی نه وایې چې روژې کمې که. ما دا خبر را شروع کول، دی در دې د مخه یې وار راسه د مخه کې، وای ته خو به دی نه راته وایې چې روژې کمې که، ته خو به دی نه راته وایې چې شپه په لمانځه کې پرونه مه تېروه، څه په خوب کې تېروه. وای ما ورته ویل هو د هغه دپاره مې راوغوښتلې، راومې بللې د دې دپاره چې دا خبر درته وکړم. وای ده راته ویل کاکا مې راته کوه. وای ما ورته ویل ولې؟ وای موږ د دې کلي یو څو ځوانان وو، موږ پر دې خبره باندې اتفاق و مشوره سره کړې چې موږ به دا خپله ځواني د الله تعالی په عبادت کې تېرو، موږ به د الله ذکر او اذکار کوو، د الله د راضي کولو دپاره به څښل و خوړل پرېږدو، موږ به هغه کار کوو چې الله په راضي کېږي. خو هغه ملګري چې و هغه زما سه ولاړه رخصت شو. دا دنیا د بقا ځای نه ده، دا دارالفنا ده. ګور هغه موږ چې کوم ځوانانو وعدې سره کړې وي، هغه ملګري رخصت وسوه، پر هغه خپله وعده باندې وفا وکړه، رخصت سوه ولاړه د دنیا سه. اوس به دا ډېره د شرم و د حیا خبره وي چې زه روژه پرېږدم، د شپې عبادت پرېږدم، ذکر اذکار پرېږدم، شپې په خوب کې تېروم، ورځې په خنداو په خوشحالۍ کې تېروم، په مستۍ کې تېروم. حشرګاه ته چې ورسم بیا به د دې ځوانانو مخ کې زه شرمنده یم، بیا د دې ځوانانو مخ کې به څه جواب کوم. ګورې چې سړی د یو امزولي جواب سه وارخطایي، بیا چې چا د الله پاکه سره وعده کړې وي چې یا الله زه به ستا عبادت کوم، د هغه به بیا کم حالت وي. څوک چې دا کلمه شریفه وایي لا اله الا الله محمد رسول الله، هغه د الله سره وعده وکړه د عبادت، چې وعده د عبادت یې وکړه، اوس به زندگی د الله په عبادت کې تېري. هغه کارونه به کوي چې الله په راضي کېږي. محمد بن سماک رحمه الله فرمایي وای ما پر دې خبره باندې دی پرېښو، بس چې مې کوه، نور مې خبره ورسره ونه چېړل، خبره مې هم په دغونه انداز کې ورسره وکړه، دی مې پرېښو. وای څو ورځې بعد خبر سوم چې هغه ځوانم وفات شوی دی. د الله تعالی په عبادت کې خپله زندگی تېره کړه. موږ ته الله پاک وایي واذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون، تاسو الله پاک ذکر کوئ ډیر ډیر
دپاره د دې چې تاسو به فلاح او نجات پیدا کړئ خلاصون به د عذاب څخه پیدا کړئ څوک چې د الله پاک عبادت کوي هغه به کامیاب وي حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه فرمایي څوک چې په لمانځه کې دوه خویونه په ځان کې پیدا کړي یو یې په خپل وخت کې کوي بل یې همیشه کوي دوه کاره یې په ځان کې راوسته د لمانځه په باب له یو دا چې په خپل وخت کې لمونځ وخت د لمانځه رالی لمانځه ته ولاړ شو دویم یې دا کار کاوی چې همیشه یې لمونځ کاوی په ښه ترتیب باندې په سنتو باندې برابر یې لمونځ کاوی الله پاک و دې سړي ته یو څو عزت او اکرام ورکوي اول اکرام الله اول عزت دا ورکوي چې الله یې د خپل ځان دپاره محبوب ګرځي الله پاک دې موږ د الله په محبوبینو کې راولي ستړیا او تکلیف خو دی په دنیا کې ګالو به خو لیکن د دې په خاطر چې د الله محبوبین جوړ سو بس مقصد بل شي نسته د الله تعالی د راضي کولو سیوا بل یو مقصد هم نسته د الله تعالی د دغه چې موږ د الله محبوبین جوړ سو د الله خوش بندگان جوړ سو د دې سیوا بل یو مقصد هم د دنیا د زندګۍ نشته حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې الله پاک یو څوک خوش کی حضرت جبرئیل علیه السلام راوغواړي وای دا پلانې د پلانې زوی دا زما خوش دی زما محبوب دی زما ور سره مینه د محبت می دی ته ور سره مینه محبت شروع الله دې موږ د دې حدیث په دغه جمله کې راولي جبرئیل علیه السلام اسمانو کې اعلان وکي وای پلانې د پلانې زوی دا د الله تعالی محبوب دی خوش دی زما محبوب دی خوش می دی چې د الله د چا سره محبت وي د ملائکو ور سره محبت ټول اهل سماوات ور سره مینه محبت شروع کی حضرت جبرئیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم وای راکشت سي مزکی ته راشي چې کله راغلی مزکی ته بیا اعلان وکي وای ای خلکو پلانې د پلانې زوی د الله تعالی محبوب دی تاسو ور سره مینه محبت وکړي بیا ټول مځکې والا یې خوښ کړي هغه ور سره مینه محبت شروع کړي حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کله چې الله پاک یو څوک مبغوث کړي بد دی جنیوس الله رب العزت جبرئیل علیه السلام راوغواړي وای پلانې د پلانې زوی زما مغضوب دی زما په غضب اخته دی ته ور سره بغض وک جبرئیل علیه السلام په اسمانو کې اعلان وکي وای پلانې د پلانې زوی دا د الله تعالی په غضب اخته دی زما ور سره غضب دی تاسو ور سره غضب وکي ټول اسمانو والا ور سره غصه شروع کی بیا جبرئیل علیه السلام ځکه ترا شووس بیا مځکو والا ته اعلان وکي وای فلانې د فلانې زوی د الله تعالی مغضوب دی د الله په غضب اخته دی تاسو ور سره بغض وکي بیا ټول خلک ور سره بغض کوي یو کرامت اعزاز الله پاک دا ورکوي چې الله یې محبوب جوړ کړي دویم چې سړی لمونځ په پایبندي کوي په خپل وخت کې کوي الله تبارک وتعالی د دغه سړي په کور کې برکت واچي په کور کې برکت نو څنګه دی اوس خو اسانه ده مسله
روایتو کې ډېرې مسلې راځي و مختصر ټکي راوړم. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ یو تیلی درلوده، په دې کې یو څو خرماوي وي. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمای دا تیلی بیا جنې ورکه سو. د ژړل ول په دې نه ژاړم چې تیلی ورکه سو، برکات ولاړ. د دې تیلی نه مې 28 کاله خرماوي راکښلې خوړلې مې نه خلاصېدې. تا برکت دی، په هر شي کې به دې برکت وي. دریم اعزاز کرامت الله پاک سړي ته دا ورکوي چې الله صحت ورلره ورکړي، بدن یې جوړ وي، زړه یې جوړ وي. دا عزت الله پاک سړي ته ورکوي. څلورم اعزاز الله پاک د لمانځه په برکت سړي ته دا ورکوي چې الله پاک د حفاظت دپاره فرشتې راواستي، ملائکې د حفاظت کوي. پنځم عزت الله پاک دا ورکوي، دا اکرام ورلره ورکوي چې الله تبارک وتعالی د دې سړي زړه نرم کړي، په هر چا سوځلی کېږي، د دین په خبره باندې ښه پوهېږي، زړه کې نرمي پیدا سي، د زړه هغه قساوت و غلظت دا یې ختم شي، دا کلکوالی یې ختم شي. شپږم اکرام و عزت الله پاک دا ورلره ورکړي چې الله پاک یې پر پل صراط باندې د برق په شان باندې تېروي. اووم عزت الله پاک دا ورلره ورکړي پر مخ باندې رڼاګانې، آثار، علامې د نیکانو خلکو ښکاره سي. دا چې سړی لمونځ کوي، څوک چې لمونځ نه کوي مخ ته وګورئ بې نورې، که هر څونه ځان په شامپو صابون پرېمینځي هغه دیني نورانیت پکې نه وي، هغه ځلا پکې نه وي، هغه خوند پکې نه وي. اتم کرامت الله پاک ورته دا ورکوي چې د جنت د جهنم نه نجات ورلره ورکړي، د جهنم نه یې خلاص کړي. نهم عزت کرامت الله پاک دا ورکړي چې په جنت کې الله جنت ته بوځي د هغه چا همسایه او ګاونډی کې چې د هغو په باب له الله فرمایي لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ دا فرمایي دا نه کرامت د لمانځه په کولو باندې په سمه طریقه او په خپل وخت کې په کولو باندې، په دې باندې الله پاک سړي ته ورکړي. که لمونځ لمونځ سي، لمونځ چې برابر سو کار برابر دی. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای پیغمبر علیه الصلاة والسلام و فرمایل څوک چې خبرې کوي په داسې وخت کې چې امام خطبه وای، د جمعې په ورځ باندې په داسې وخت کې خبرې وکړي چې امام خطبه وای، دی خبرې کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وای د دغه سړي مثال دی لکه مثال د حمار. حمار په عربي کې په قرآن شریف کې ذکر شوی دی، پښتو کې پښتانه ورته خر وایي. چې هلته خطبه شروعي دلته سړی خبرې کوي، ګوري یاد ساتي. رسول الله فرمایي مثال یې داسې دی لکه مثال د خره. ولې وایي نبی علیه السلام پر دې خره چې کتابونه هم بار وي، اوس په دې کتابو باندې دا شی پوهېږي دا حمار نه پوهېږي. دا سړی هم راغلی خو دی د دې دپاره ناست دی چې د جمعې لمونځ وکړي، خطبې ته بې غوږ نیوي خو په هغه یې عمل نه وکړي.
لکه علم بلا عمله هیڅ فایده نه رسي. ګورئ دا ارکان چې سړی لمونځ کوي شرایط یې پر ځای نه وي دا لمونځ هیڅ فایده نه رسي. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الذي يقول لصاحبه انصت ليست له الجمعه ليست له جمعه. د دې سړي جمعه نشته کې مازې سړي ته وویل چې پټه خلاصه خبرې مه کوه، بل سړي خبرې کولې ده ورته خبرې مه کوه، جمعه یې ولاړ ثواب یې ختم شو. اوس په دې ځان پوه کول پکار دي چې موږ تاسو په ځان کې دا دین راولو، پوه سو په دې باندې. کله کله یو سړی کار کوي دی چې وایي زه دین کوم نه دین، ځکه دی ناپوهي په دې نه پوهېږي. غریب دی چې ما ته به په دې الله ثواب راکړي، په دې باندې الله عذاب ورله ورکړي. ته د دین په نیت کې هغه دین دی نه ګرځي. ځان پوه کول پکار دی چې کله سړی په طریقه باندې پوه سو کار بیا سم په طریقه باندې داسې خلک پوهېږي. ګوري حضرت ابو عبدالله جلا رحمه الله تا فرمای وای سهار په کور کې کشر یم د مور پلار بغل ته ناست، مور می و پلار ته مخ راواړوي وای سړی نن بازار ته ولاړ سه د بازار سه یو غټ ماهی راوړ. پوخ به کوښښ د ماښام دپاره د غرمې دپاره وای پلار می ورسره خبر ومنل چې پلار می روانې دی. ما ورته وویل چې زه به هم در سره لاړ شم. وای پلار راته ویل چې راځه. ابو عبدالله رحمه الله فرمایي وای زه ورسره روان شوم، لاړو بازار ته چې ورغلو هلته مې یو زورور ماهی پیدا کړي، غټ ماهی دی را مې نیوی په ښه پاکو پیسو باندې. ښه خلک دي، خپله سودا ده. له پاک موږ ته وایي وابتغوا من فضل الله، تاسو لاړ سئ رزق طلب کړئ، حلاله نفقه ګټل د عبادت دی په سمه طریقه. ماهی مې رانیوی را وسیرت څوک را سره یوسي. پلار مې راته ویله چې ته د ماهی سره ودرېږه زه به یو مزدور پیدا کړم. که مې کته یو ځوان یې پیدا کړی دی را روان کړی دی. وایي راځه. ځوانم را روان شو چې رالی زما پلار ته وایي څه خدمت وکم؟ وایي دا ماهی در پلاني ځای پورې په څونه روپو را سره وړي. ورته په دونه باندې ورته بیخي صحیح ده. بس ماهی راواخستی پر اوږه باندې را روان شو سره. زموږ کور د بازاره څه لږ لرې و، په لاره باندې د ماپښین د اذان ټیم راغله. چې څنګه یې اذان واورېدی دغه نوي ځوان زما پلار ته مخ راواړوي. ورته یې سړی ما یې کښېښوی. وایي دا ستا ماهی دی، در اوسه پورې خو ما مزدوري کول، اوس د مزدوري ټیم ختم شو، اوس د الله د حکم ټیم راغله، اوس د الله تعالی اعلان وشو. مخکې مې ویلي واذا نودي للصلاة من يوم الجمعة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. چې کله اذان وشو د ورځې د جمعې نو تاسو لمانځه خطبې ته ځان رسول. داسې د هر لمانځه اذان چې وشو وخت د لمانځه رالی بیا کوشش د لمانځه. اوس دا مزدور دی، مزدوري کوي،
هغه ماهی کښېښوي، ورته وایي نوره مزدوري ستا زه نه کوم، که چیرې ماهی په ما باندې وړې نو چې لمونځ مې وکړي زه اودس هم تازه کول غواړم. اودس تازه کوم، د اودس تازه کولو وروسته لمونځ په جومات باندې په دې مسجد کې کوم چې د اذان شو. که در دغه وخت راته انتظار کوي در سره وړمې، کنې دا ته پوه سوې دا د ماهی چې در دې ځای مې در سره راوړی و هغه کرایه م نه غواړم، مزدوري م نه غواړم. لږ به په خپل ګریوان کې سر را ټیټ کړو. موږ و تاسو هم دغه یې کوو چې وخت د لمانځه راشي، پر موټرسایکل سپورې نه درئ، پر سایکل سپورې نه درئ، موټر کې سپورې د کرایې خلک یم کاکا پر پلانې ځای به وکړو، کاکا پر پلانې ځای، اخر یې پسې قضا کړي. د دغه لمانځه د قضا کولو انجام به بیا ووینې چې څنګه راځي. دا خو د دنیا د یو 5 ورځو ژوند دی، دا تیریږي. ستا د زکندن حالت راځي، ستا د قبر حالت راځي، ستا د قبر څخه د راکښېنستو حالت راځي، ستا و حشرګاه ته د حاضرېدو، ستا و جهنم ته د بیول، دا ټول حالات راځي. په هر ځای باندې مختلف مختلف عذابونه دي. یو لمن چې سړی په کسته باندې پرېږدي قضا یې 2,08,00,000 کاله الله د جهنم غوټه ورکړي. 2,08,00,000 کاله دا یوه غوټه ده. ګوري لغړی چې لغړی کوي، غریب مزدوري کوي، حلاله نه پکا وګټه، خدا لمونځ مه پکې قضا کوه، لمونځ مه پکې بې جمعته کوه، لمونځ مه کې بې وخته کوه، په طریقه باندې یې وګټه. تاجر چې تجارت کوي لمونځ مه، دغه هم مزدور دی. ګوره ماهی یې کښېښوي، چیرې به موټروان داسې نه کوي پیدا چې موټر دی ودرې سپاریانو ته وایي چې در دې ځای مې راوړئ، که لمانځه ته را سره پاتېږي نو چې لمونځ وسو بیا زه روانېږم وړم مې، او که نه بل موټر ته لاس ورکوي، کرایه م نه درڅه غواړم د دې ځایه پورې چې مې راوړي یاست. تاسو په خپله زندګي کې لیدلی دی دروازه دی موټروان؟ دا دومره غټې مجموعې چا نه دی لیدلی. افسوس دی زموږ په حال باندې. زموږ هم زندګي ده، موږ هم په خوشحال یو که نه. لږ سوچ وهل پکار دی، د ځانه سره لږ حساب کول پکار دی. پیغمبر علیه السلام موږ ته وایي وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، تاسو د ځان سره حساب وکړئ مخکې در دې چې تاسو سره حساب کول کېږي. شرګاه ته چې راځئ تاسو سره به حساب کول کېږي. حضرت ابو عبدالله رحمه الله فرمایي وایي زما پلار ورته ویل چې صحیح ده ورس. دا ځوان لاړې او داسې تازه کوي، لمونځ یې په جومات وکړي. وایي ما ته پلار کته، وایي بچې درځه چې ما او تم اودسونه تازه کو. دا ځوان دی د الله څخه دونه بیریږي. زموږ په زمانه کې ستا دغه خلک دغه ځوانان ستا، یقینا چې سړی پر حال نظر ورته وکړي ولد اریان سي ورته چې دا څنګه د الله د دین دومره شوق دی د دې خلکو سره. دا غسې خلک ستا، خو هو په چا ځان نه پېژني، پټ دي دا خلک. وایي موږ هم ولاړو لمونځ مو وکړئ، د هغې خوا چې راووتو بیا یې ماهی را سره واخیست، کور ته مې ورساوی. زما پلار وایي زما مور ته وویله چې داسې یو ځوان و خو ځنډېدو لمونځ مو پر لارې وکړئ. وایي مور مې ورته وویله ګورئ په داسې میلمه خلک خوشحاله کېږي. زموږ دا چې پر یو رقم د میلمه څه پټېږي ځان پټوي هسې پسې اخي. هغه زنانه ورته وایي هله سړی دا راوګرځو، کلی به مې برکتي سي، کور به مې برکتي سي، زموږ سره به ډوډۍ وخوري. وایي زما پلار خو پیسې ورکړې وې، دی روان سوی و، د شا د خوا یې پسې ور وځغسته،
سپین ږیری سړی دی پسې ځغلي مزدور راګرځي. الله پاک دې موږ تاسو وساتي. زموږ خلک و مزدور ته په ډېر ټیټ نظر ګوري. مه ګوره په دې کې به پانی پلاوي، په دې مزدورانو کې به اولیا موجود وي. الله به بیا تا خواره یې ګوره، یاد ساته. دې کې خورا غټ ښه خلک موجود وي. پسې ور ویځغسته هغه ته یې ویل چې ځوانه موږ هغه ماهی اوس پخوو، بس د پخېدو کار یې شروع سو، نو ته زموږ سره لږ ډوډۍ وخوره بیا به ولاړ سي. وایي هغه ځوان زما پلار ته عذر پیش کړي، ول صاحب بس ما خپله مزدوري ومې که کور ته ځم. وایي بار بار یې اصرار وکړي زما پلار در لاس ونیوي. هغه ځوان ورته وایي صاحب مه را سره ټینګېږه، زما روژه ده. دغه ځوان یې خوند کوي، زما روژه ده. وایي پلار مې مایوسه سو، بیرته را روان سو. دی په خپله لار ایله کوي. چې رالی مور ته مې حال ووایي، زما مور ته وایي چې ښځې هغه خو مزدور خو روژه ډوډۍ نه خوري. مور یې څومره ښه ښځه ده، هغه ورته وایي سړی یې ورسره راویګرځوه د خدای په خاطر، زموږ سره به روژه مات وکړي. خیر دی، روژه مات به ورته برابر. وایي بیا مې پلار پسې ولاړی، بیا یې ډېرې زارۍ ورته وکړې، زارۍ ورته وکړې. وایي ده ورته جواب کې دا وویله چې زه د مازدیګر لمونځ هم په دا مسجد کې کوم، د ماښام لمونځ هم په دا مسجد کې کوم، بیا به درلره درسم. ماښام د لمانځه بعد وایي هغه نوی ځوان موږ کره راغلی. موږ ډوډۍ ورته راواخسته، لږ یې وخوړه. د هغه څه وروسته یې بیا د ماخستن د لمانځه دپاره مسجد ته ولاړی. منځ یې وکړئ، د هغه څه چې رالی موږ کور ته راوستی. زما مور و پلار دواړو ورته اصرار کوي چې ته شپه زموږ په کور کې تېره کړې، ستا په وجه به الله موږ ته بخښنه وکړي. وایي بیا یې وویله چې شپه به وکړم، خو زه په جلا کمره کې یو ځای ویدېږم. موږ ته کوټه خالي که هلته دی پرېوتی. ورغلی هغه کوټې ته چې موږ چې ولدی بېدېږي، دی ټوله شپه لمونځ کوي، تلاوت کوي. د ده په بل غل باندې یو زنانې د ده د ژړا اواز واورېد چې دا نوی ځوان دی ژاړي. الله پاک ته وایي الله ما وبخښه، ما وبخښه، ما وبخښه. هغه زنانه د ډېر عمر ده، په دواړو پښو باندې ګوډه شله ده. الله پاک ته یې خواست وکړي چې یا الله دا که ستا ولي وي، د دې په وجه زما پښې را جوړې کړه. ابو عبدالله رحمه الله فرمایي وای په ذات د الله دې مې قسمي چې هغه زنانه سهار پر خپلو پښو باندې ګرځېد، روغ رمۍ وه، هېڅ نه وه پسې. موږ راوبلل، پوښتنه مې ځینې وکړه چې څه وجه ده. وای ما الله پاک ته خواست وکړي چې یا الله که دا ستا ولي وي، د دې په وجه باندې ما ته دا پښې را روغې کړه. الله پاک زما پښې روغې کړې، جوړه یې کړم. وایي موږ ورغلو چې د کوټې دروازه وګورو، چې ومې کته دروازه یې را پیش کړې ده، وتلی دی. هغه ځوان تللی دی په خپله لار باندې. الله پاک موږ ته وایي چې حاجت دې پوره کړئ، لمونځ دې پوره کړئ، ذکر اذکار دې پوره کړه. بیا په مځکه کې خواره سئ، پروا نه لري، اجازه ده، خپل حلال کسب وکړئ. خو دام ځوان دی هم مزدوري کوي هم لمونځ کوي، دام ځوان دی هم ذکر کوي هم مزدوري کوي، دام ځوان دی هم روژه نیسي هم مزدوري کوي. الله پاک دې موږ و تاسو ته داسې زندګي را نصیب کړي چې الله رب العزت پکې راضي کیږي. څومره مسلمانان چې په تکلیف دي، الله دې په استراحت کړي. څونه مسلمانان چې د الله د دین خدمت کوي، الله دې